د پښتو زده کړه فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل مینوالو سلامونه او ښې چارې. نن هم پر برسیره او سربیره خبرې کوو. دوه جلا کلمې دي. ځینې خلک یې په توپیرولو نه پوهیږي یا فکر کوي چې دواړه به یو شی وي، خو نه، داسې نه ده، توپیر سره لري. برسیره چې ده د پاسه معنا لري. مثلا دا کتاب پر میز برسیره پروت دی، یعنی برسیره ایښی دی یا برسیره ده. او برسیره د راپورته کولو معنا هم لري، لکه سامان می لټاو، دا شی را برسیره شو. یا مثلا یو شی ډیر لاندې ایښي دي په لوښو کې یا په وسایلو کې، ته له چا غوښتنه کوې چې دا شی لږ را برسیره کړه، یعنې لږ یې راپورته کړه. یا مثلا برسیرن هم له برسیره اخیستل شوی ده. مثلا چا ته وایې چې زما جامې ورکې دي، په کالیو کې به برسیره او که لاندې وي، یا برسیرنې که لاندېزنې به وي. نو دا د برسیره معنا شوه. او سربیره چې ده د علاوه او اضافه معنا ورکوي. ته وایې چې نغمه پر سندرو سربیره شاعري هم کوي، یعنی له برسیره سره همدا توپیر لري، یعنی د دې کار د پاسه یو بل کار هم کوي. دې ته څه وایي؟ سربیره، یعنی چې د برسیره سره یې توپیر شو. یا مثلا وایي چې زه پر انګلیسي سربیره اردو هم روانې خبرې کولی شم. دا هم همدا معنا شوه، خو برسیره مناسب ورته نه راځي. یعنی دلته باید د دوه جملو کې څه وکارول سي؟ سربیره. بل دا ده چې د سربیره په ځای ترڅنګ کارول هم د ژباړې اغېز دی. تیره ویډیو کې موږ او تاسو پرتله باندې خبرې وکړې. ملګرو که تاسو دا ویډیو نه وي لیدلې چې پرتله باندې مو بحث کړی، ویې ګورئ. یعنی د تر په ځای ډېر رسنوال څه شی لیکي؟ پرتله یا په پرتله. خو تر لنډ دی. اوس وایي چې سږنی ژمی تر تیر یخ دی. له ژباړې اغېزمن لیکوال او خبریالان څه وایي؟ سږنی ژمی د تیر ژمي په پرتله یخ دی، چې دا ناسمه ده. دا ډول د سربیره په ځای ترڅنګ کارول هم د ژباړې اغېز دی. ځینې وخت خبریالان وایي د ناټو سرمنشي د اشرف غني ترڅنګ له عبدالله سره ولیدل یا د پارلمان غړیو سره ولیدل. خو ښه او د پښتو جمله داسې ده چې د ناټو سرمنشي پر اشرف غني سربیره له عبدالله سره ولیدل یا د پارلمان غړو سره ولیدل. یا داسې هم ویل کېږي چې د ژمي را رسېدو سره د خوراکي توکو ترڅنګ سون توکي هم ګرانیږي. خو پښتو غوښتنه دا کوي چې ووایو د ژمي را رسېدو سره پر خوراکي توکو سربیره سون توکي هم ګرانیږي. نو هم د برسیره او سربیره توپیر وشو، او هم د سربیره په ځای د ترڅنګ کارولو باندې څه رڼا واچول شوه. خو زما زړه ده لکه څنګه پرتله او تر باندې ما ویډیو کړې، دا ډول ویډیو هم د سربیره او ترڅنګ باندې درته لرم او راتلونکي کې به خپره سي. که غواړئ د پښتو زده کړې ګرامر، املا او نورو برخو باندې ورته ویډیوګانې وګورئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل ستاسو خدمت کې دی. سبسکرایب او خوښي کړئ، له نورو دوستانو سره یې شریک کړئ. غزا نور زما شخصي فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر. ښه وخت ولرئ.